په دې خبرو په مابینځ کې مې دا د مجلس دغه نه ده. زه ما یو لیکنه ولوستله په ټویټر کې د بلوچستان یو ډېر د فکر کوم پخوا د سنا مجلس غړی ولکسي هغه یو لیکنه کړې وه وایي دغه په دې کله چې د شهباز شریف حکومت راغلی چې د عمران خان حکومت ونړېد بیا خو دغه یو دانه هغه د بوکټي په نوم باندې شی وټاکئ په بلوچستان کې یو دغه جان اسکزی وایي په دې 15 کاله تاریخ کې د پاکستان خود پنجابیانو دومره افغانانو ته ضرر نه ده رسولی لکه څومره چې جان اسکزي او دغه بوکټي وایي ورته ورسوی دغه دوه کسانو وایي دومره ضرر ورته ورسوی لیکن بغه باوجود چې ویډیوګانې هم راووتلې هغه چې په کابل کې ولاړو د افغانستان بیرغ له څنګه د میکرافون مخ ته سره کوم خبرې کولې هغه ټولې موږ تاسو واورېدې خو زه ګوره دونه صرف دونه وایم چې لکه سره کوم چې مخکې پاچا صاحب وویل نور لر و بر نسته خبره د لوی افغانستان ده وروره خبره د موږ د جغرافیې ده خبره د افغانستان د غټولو ده نور لر و بر پسې مه ګرځئ لر و بر به خپل کار کوي صرف او صرف موږ ته ماتره یو وایه د افغانستان د لوی افغانستان د خبره نور دا خلک به دغه رقم رسوا کېږي هغه د پښتانه متل کې وایي د خپل افغانانو ورته د هغه خلکو دومره غمرازي نه کړل لکه څومره چې یوه هفته افغانانو غمرازي ورسره وکړله موږ د دغه ستر شهید د دغه ملي شهید موږ په ژوندوني مې د سړي ملاتړ کړی لیکن دا سړی که مړ هم سو دغه کام لپاره لیکن په هغه سطح باندې موږ خپل افغانیت په اثبات باندې ورسوی ورته په هغه سطح باندې موږ دته هغه خپله مینه په اثبات ورسوله چې څومره دله د وطن سره درلوده که هغه له مالي لحاظه وه که هغه د ملاتړو د بدرګي هغه د جنازې بدرګوالی و تر خپل کلي پورې تر دې اوسه پورې د هر ځوان په زړه کې ده د هر ځوان به په روح کې هر ځوان به درېږي هر ځوان به راپورته کېږي ټول افغانان اتلان دي افغانان به اتلان یي افغانان به اتلان ستایي لیکن موږ منافقان رزیلان دومخي تورمخي دا نه موږ ستایو نه کاغه بیخي اویا کلنه مو اوسېږي دلته عمر نه ده ماتره دلته د لوی افغانستان خبره ماتره ده که سبا یو 10 کلن ځوان لکه منظور راجګېږي د لوی افغانستان خبره کوي ماته هغه مشر ده ماته ته نه یې مشر لاله ځه خپل کار کوه خپل دغه دې کوه چې مشر یې ته خپل ځان د مشر عمر به دې زیات شوی خو په دې چې کې شی نسته هغه لکه مخکې سره کوم حاجي صاحب امین وویل دا خلک بلیک میل دي ورونو افغانانو دا خلک بلیک میل دي والله بالله په دا رقم بلیک میل دته دغه د کورونی ویډیوګان لده عیسی سره لا ایمای سره پرتی دا خلک بلیک میل دي دا خلک ما د تا نسی کېدلای دا خلک د ما د تا دین نه دا خلک له ما تا سره دریږي نه دا خلک د ما د تا په غم باندې غمرازي را سره کوي موږ هر څه ولیدل موږ د منظور هڅې ولیدلې موږ د پی ټی ایم هڅې ولیدلې د ما هېڅ وخت د پی ټی ایم د ملګرو هغه څه نه هېرېږي چې په کراچۍ ته په افغان زندانیانو پسې په خپلو شخصي پیسو باندې بسان ونیول ورې وصل پکې کېنول او دغه ته راته راوصل بولدک ته راته راوصل د ما هېڅ وخت هم نه هېرېږي د مال افغان مورکۍ سره د مال افغان ورورک سره چې هر څوک درېدلی چې هر چا ورسره یو ګلاس اوبه ورته ورکړي د موږ نه هېرېږي موږ افغانان مخکې ول چې موږ اتلان یو موږ اتلان ستایو او دغه رقم به پاتېږو او دغه رقم به مشهور وي دغه رقم منافقان به توهین کېږي او دغه رقم به مخې ته راځي او موږ همدا نور چې شاته نور څوک دي هغو ته به ورمعرفي کوو مننه ګوره دغه احمدي ورور چې دا خبره وکړه دا بالکل صحیح خبره ده چې کله په کراچۍ کې دغه د پاکستان جابر ریاست زموږ افغانان ونیول زموږ ماشومان ښځې زنانه دومره خو دې کولی شي چې یو ځای کې ورته یو کیمپ جوړ کړی وی دغه ته لږې اوبه ډوډۍ یو شی خو به یې ورته ورکړی که دا خو د دې د وسه کېده مګر دی ونه کړه ګورئ د دې دا شوار چې و چپه و دا شوار یې د لر او بر افغان چغه واله او موږ یې په دې شي کې مصروفه کولو ده 1550 کاله اصل کې دې لوی افغانستان نه غوښتل د دې همدغه د پاکستان مطلب و چې دا خاوره د پاکستان ده لکه څنګه چې اوس دا کوي نو په دې شوارونو باندې باید موږ ونه غولېږو صرف شواردار چې لر او بر لوی افغانستان لر او بر افغان بالکل نه منو موږ وروره دا موږ ته هېڅ کوم دغه نه ورکوي دا څه خبره ده انډین دی وروره یو دي کې موسیقي عرب دی بل دي کې موسیقي دا ټول یو قام دی دا الله پیدا کړي دي بس موږ د لوی افغانستان چې که په دغه لاره سره څوک دي ګنې بیا دا شوار نه ورکوي چې لر او بر یو افغان دا شوار موږ بالکل نه منو موږ ریفیوز کوو مننه کمال صاحب مننه حاجي صاحب زه غواړم ستاسو اجازه یې دغه غواړم تاسو له خبرونه غواړم او عزتمن شي خوشحاله اوسئ په ملي مسایلو باندې زموږ او ستاسو هېڅ اختلاف نشته یو خبره کومه ګورئ که د بیرغ معامله وه که هر څه معامله وه دلته د بیرغ موضوع هم نشته خو ګوره موږ او تاسې اتفاق او اتحاد سره وکړو ګوره پاکستان څومره چغې ووالي نو زموږ او ستاسې اتفاق او اتحاد چې دی د افغانستان دپاره د ملي شیانو دپاره
که وي انشاءالله چې دشمن به ډېره غټه ضربه وویني او زه ځوانانو ته دا غم ورکوم دا ویم هم ورته چې بیرغ سیدل خو ښه خبره نه ده چې د چا وسیدل شي خو افغانانو غیر قانوني کار نه دی کړی دا یو وصل دی د نړۍ خلک مظاهرې کوي د امریکې بیرغ هم راښکته کوي 3000 کسان ناست یو مشر په صفت باندې دغه حالت کې دا خبره ما غوړه په ویډیو کې موکړل او دلته 3000 کسان ته یو خبره بل غواړم او کوم ګوري پنجاب فلحال همدغه کار غواړي په موږ افغانانو باندې وکړي ځکه پی ټی ایم تر ټولو زیات ملاتړ له بر وطن نه لري هم په غرب کې او هم په بر وطن کې او پنجاب په وچ لاس باندې د ګیلمن وزیر وینه غواړي په دغه ډول کړنو باندې وروره ګوله د خاورو لاندې کې چې تر څو پورې هلته منظور پښتين په پی ټی ایم او په نور باندې دغه ډول سوالونه راولاړ کی چې تاسو دلته د پنجاب د ارزښتونو خلاف یې دلته وروره په دغه خبرو باندې منظور پښتين ولې پوسټ وکول یو ټویټ وکړ چې دغه کار د مونږ د ستایلو نه و د محکوم کړه چې کوم بیرغ ښکته کړي او زه دلته خپل پښتنو ته افغانانو ته یو خبره غواړم وکم په دغه سي حساس وخت اصلا کې باید د پاکستان بیرغ ته مونږ کتل سي باید په ویم نه سي باید په خم کې نګدي څومره چې احترام د وسه کېږي ورته وکړي نن یو وخت را رسېدلی چې پنجاب په سیاست مات کوي پنجاب په دغه رقم کړنو باندې نه بلکې پر وچ لاس باندې هلته تاسو د شهباز شریف خبرې واورېدلې ګوري ما دلته مثال وړاندې کړ د ګیلمن جانان په شهادت باندې په ټول پاکستان کې یو رسنۍ یو خبر خپور نه کړ یو انسان وژل کېږي یو خبر پې نه خپرېږي اما برعکس په جرمني په فرانکفورت کې د بیرغ کته کول ډیره کوچنۍ مسله ده خو پاکستان دی خبرې ته ولې دومره هوا ورکړه حتی تر شهباز شریف د پاکستان پرایم منسټر د راځي په میډیا کې کینو وایي چې په زمونږ په قونسلګریانو او سفارتونو باندې حملې وسوې تروریستي حملې وسوې ولې دا د حملې په خاطر باندې چې پی ټی ایم ته وروره ټوله نورې ستونزې جوړې کړي د عمران خان وتل بیرته ننوتل دا ټول هغه مسلې دي چې پښتانه غواړي یو بل شي ته اشاره وکړه یو بل شي ته اشاره وکړه چې کله بنیامین لاړی دغه ته واشنگټن ته چې هلته د پارلمان مخې ته بیرغ د امریکا ور واچول سو ورته د اسرائیلو بیرغ ته ور واچول سو د بنیامین مجسمې ته ور واچول سو کوم امریکایي ونیول سو کوم څوک زندان ته ولاړی کوم چا خبرې باندې وکړي دا پاکستان دومره متبر سو دا بیرغ وروره هر څوک یې راپورته کوي چې د موږ بیرغ ته ور واچولی د موږ بیرغ راکړه دا لکه څرنګه چې مخکې پاچا صاحب وویل دا یو ډېر عادي خبره ده دا په ټول مملکتو کې دا کارونه کېږي جان احمد یو زه به لږ د کسان ناست چې لږ وضاحت ورکړم د حسیب خبرې سره هېڅ اختلاف نه لرم حسیب وروره اول دا دی که طالب سره د چا جوړی که د چا ورانی خو د افغانستان سفیر په 2001 په 2002 کې همدغه پاکستان مردګاو ریاست امریکې ته حواله نه کړو په جب کې قرآن په قرآن ته ماته چې د پاکستان د بیرغ ډېر اهمیت دی که زموږ د سفیر ډېر اهمیت دی په همدغه جمهوریت کې چې زموږ سفیر وګوره هغې سره څه وکړه زه نه غواړم چې خبرې دلته تکرارا وکړم په جمهوریت کې ته ښیم ګورئ موږ ځوانانو ته ویو چې بالکل دا کار ونه کوي آینده دپاره ډېر پام وکړئ چې داسې شي لاس والې خو زه یو خبره کومه چې څومره بیرغونه دی پاکستان سیزلي دی جماعت شیطاني دولت اسلامي نه ویم دی په غلامان دی نور اسلامي تنظیمونو د انډیا بیرغ د په پاکستان کې سیزلي د اسرائیل سیزلي د امریکې سیزلي د افغانستان بیرغ هم دی وسیزلو نو دومره بیرغونه چې دی سیزلي دی پاکستان والله کې افغانانو دومره سیزلي خو زه بیا هم افغانانو ته یم چې دا کار مه کوئ ځکه چې دا د دې نه پاکستان یو بل رقم استفاده کوي او بل کار چې دی غیر قانوني کار هم نه دی کړی والله چې زمونږ وخت راغی وخت نه دی چې دا خو لا بیرغ دی چې د دې سفیر راونیسو په دې روډ باندې د پاسه بېجوختو باندې وخېږو خو چې وخت راغی انتظار کوئ انشاءالله دا وخت را روان دی د خیره ستاسې جذباتو نه قربان شم ستاسې د وطنۍ مینې نه قربان شم داسې ضربه هم دی دهشتګر ریاست ته ورکړم داسې هم رادا کړی چې همدا خبرونه دي چې په بیرغ باندې دا کوي خو موږ خو د سفارت مخې ته راوړو د هغې بیرغ هم راښکته کړو دا کم کسانو چې دا ځان ته پاکستانیان وایي دا ګلخانان او د پنجاب د بیادبي د ډېره مافي دا لایف ډېر خلک وګوري دی له منډۍ پیداوار دی تاسې هم تکړه شئ راشئ مظاهره وکړئ په یوروپ کې یو دی وکړئ چې موږ د افغانستان موږ خو د سفارت مخې ته رالو مظاهره و خلک لاړه بیرغ یې راښکته کړو مګر څو حق نه لري چې په کور کې شخصي د افغانستان بیرغ وسیږي یا د بل ملک بیرغ وسیږي زمونږ کار چې قانوني استاد غیر قانوني خو موږ بیا هم ځوانانو ته چې غیر قانوني کار مه کوئ یاره دا قانوني کار دی مې کوئ خو غیر قانوني کېږي ځکه پاکستان د دې نه غلطه استفاده کوي حسیب وروره زه یو منټ وخت غواړم نور خدای په امانۍ تر چې کوم مخکې تا د ګیلمن شهید په هکله د هغو کتاب په هکله باندې خبرې وکړې تا وویل چې هغه کسان یې ټول زندان ته اچولي یا هغه نیولي دي ګرفتاره کړي دي داسې د آصف ورور چې دغه د موږ او تاسې لپاره دغه یو عجب خبر نه ده ځکه چې تاسې د یو
څوک چې د هغه د خپل بیرغ لپاره